Vibration with Somo Surush Mohet. نن په یو مقامی حال مردان کې په اول ځل د سوپر لیګ د لوګو د خودنی یو تابعه وکړل شو چې پکې د ریجنل سپورت افیسر میر بشر پخوانی ناظم اعلی حمایت الله معیار د چیمبر صدر کلیم الله امجد سینئر نائب صدر حاجی اویس خان مرکزی تنظیم تاجران صوبائی جنرل سیکرٹری ظاهر شاه او د پریس کلب سینئر صحافیانو لطف الله لطف جنرل سیکرٹری بشیر عادل مسرت آسی هدایت الرحمن او نور په ګڼ شمېر د کرکټ سره تعلق لرونکو شرکت وکړو. همدغه شان دا مردان سوپر لیګ تجویز شوی دی چې دا په مردان کې په لنډو ورځو کې شروع کیږي. په دې کې پوره شپږ ټیمونه به د مردان حصہ لري چې په هغې کې بعد 96 پلیرانو ته د مردان حصہ ملاویږي. دې سره سره به د بار نیشنل انټرنیشنل پلیئر چې کوم دی هغه هم مردان ته راځي او د سپورټس کمپلیکس په ګراوند باندې به زموږ د مقامی پلیرانو سره شریک لوبه کوي. نو لکه مطلب دی چې د دې مقصد دا دی چې د مردان کم پټي هیري دی هغه په دې ټورنمنټ په ذریعه سره راښکاره شي. د سوپر لیګ د لوګو د خودنی په موقع د سیفټي کمیشن چیرمن حاجی عبدالعزیز کیک هم کټ کړو. د دې سره صرف دا نه چې کوم زمونږ هم کرکټر دی هغې به هم مخې ته راشي کوم هلکان چې دي او د دې سره سره چې کوم دی نو د مردان خلکو ته به چې کوم انټرنیشنل زمونږ هیروز دي هغه به هم چې دی په خپل ګراوند باندې وګوري. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده او زما په خیال چې دا غټه خوشحالي زموږ دپاره. موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې موږ دهشتګر نیو او د هغې دپاره دې مرګرو چې دا کومه خواري کړې نن تاسو راغلي خپل قیمتي وخت هم خراب کړی. نو دا موږ د پاکستان کې او ټولې دنیا ته دا ښایو چې موږ پښتانه چې یو دهشتګر نیو موږ ښه کلاړیان یو ښه مینهناک یو میلمه دوست خلک یو د میلمه قدر کوو. نو موږ دا دنیا ته او د دې ټولو مرګرو سره ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې دا پیغام به انشاءالله ټولې دنیا ته ورسي. ستاسو د چینل هم ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مننه. دې نه بعد نامور ګلوکار عرفان کمال په خپل ښایسته आवाज کې د سوپر لیګ د لپاره خصوصي تیار شوی سندره هم پیش کړه چې په حال کې موجود مشرانو والله داد ورکړو او ستاینه وکړه.
د مردان سوپر لیګ باقاعده پرانستو شوله او د مردان د سیمې دپاره د مردان د خورې د کلاړیانو لپاره یو ډېر غټ ایونټ دی او د مردان د کرکټ د شایقینو لپاره یو ډېر د خوشخبری او د خوشحالۍ خبر دی. نن د دې پرانست نه پس په باقاعده دی اکټیویټي شي څومره دی به شروع کیږي زمونږ پورا سپورټ د دې سره دی بلکې د مردان د خورې سره تعلق لرونکي د ټولو خلکو او د صوبایي ګورنمنټ سپورټ د دې سره دی. مردان د پیښور نه پس ډېره غټه دویمه ضلع ده او دلته کې د کرکټ حوالې سره او د مختلف د نورو کیل کود د هغه حوالې سره ډېره غټه خلکو کې چې کوم دی ډېر ټیلنټ دی د کرکټ حوالې سره ډېر غټ ټیلنټ دلته کې موجود دی او دې خورې انټرنیشنل زمونږ کلاډیان پیدا کړي دي. په دې ایونټ سره به دا کیږي چې دې کې به چې څومره ټیمونه دي کې څه واخیستله شپږو ټیمونه دي کې ایسه اخیستله دغه شپږ ټیمونه چې کوم دي دې سره به باقاعده د انټرنیشنل لیول کلاډیان ای به راځي وایي به دې سره گیم کوي. دینه بعد دا مقررینو ویناوه چې د سوپر لیګ د مردان دپاره یو لوی اعزاز دی. دا ټورنمنټ به په 22 ورځو باندې جاری وي چې د ټورنمنټ دپاره به د شپږو ټیمونو نیلامي کیږي چې د هغې دپاره باقاعده طریقې کار جوړ کړی شوی دی. مقررینو زیاته کړه چې په مردان کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته ولې چې د مردان خاوره د بین الاقوامي لوبغاړي یونس خان په هر زمان غونډې کلاړیان پیدا کړي دي. مردان سوپر لیګ مطلب دا دی چې دا به نوې خلکو ته نوې لکانو ته موقع ورکوي او چې هغوی به د های لیول سټینډرډ پلیرانو سره به یو ځای لوبه کوي او هغوی ته به دا ښکاره شي چې لکه موږ کې څه دي دې کې څه دي هغه څیز موږ کې ولې نشته چې کوم په دې کې دی به د دې نه دې زده کوي. چې دا د مردان سوپر لیګ باقاعده آغاز وشو زه دا ډیره خوشاین بات دی زموږ د مردان دپاره د مردان د عوامو لپاره خاص کر خصوصي د ینګ نوجوانانو لپاره چې د هغوی ټیلنټ مخې ته راشي او انشاءالله مردان چې کوم په سیاست کې کوم نمونه ورکړي نو زه دا تمه لرم چې هغسې نمونه به په سپورټس کې هم ورکړي خو حالان کې د دې پوشپنایي نه ده شوې لږ پوش دی له ورکول غواړي حالان کې مردان ډېره زرخیزه ځمکه ده زه د دې ځای نه په دې وسادت ته وایم چې چمبر اف کامرس او مردان تاجران انشاءالله مردان سوپر لیګ کې به شانه ولاړي.